How to use Meta AI. Meta یعنی فیسبوک کمپنۍ خپل AI artificial intelligence انټیګریټ کړی دی خپل ایپ سره، فیسبوک سره، واتس اپ سره، انسټاګرام سره. تاسو څنګه کارولای شئ، څنګه ته پیدا غستې شي، دا دې څه شي، کم کارونه ور باندې کولای شي. نو ما په لومبي ځل کوشش کړی دی یو ډیمو د یو ټیک ډیمو ریکارډ کړی مې ده، دې سره لګوم پوسټه تاسو را ستر پاتې شئ، ملګرو سره شریک کړئ. ډیر بخي د artificial intelligence په دنیا کې د مختلف ایپونو کمپنیانو ترمنځ مقابله روانه ده، او دا زما استاد د پاس زده کړې د پاره دي، دا هم خلکو د استعمال لپاره دي. نو ولې نه چې زر تر زره ور باندې وپوهیږو، زیات نه زیات ور باندې وپوهیږو او ډیر ور باندې وپوهیږو، ښه ور باندې وپوهیږو، ښه نه ښه استفاده ترې وکړو. دغه ډیمو راسره وګورئ او تر پایه، او بیا دا چې ملګرو سره یې خامخا شریک کړئ. کورم ودان. نو داسې ده چې د میټا د AI نه کار اخیستو دپاره تاسو کولی شئ چې دغسې فیسبوک کولاو کړئ، څنګه چې ما کولاو کړی دی. دلته تاسو ته ښکاري یو خو دا ورس ان یور مایند، یعنې ستاسو په مزغو کې څه دي، څه پوسټ کول غواړئ، تصویر، عکس، ټیګ، فیلینګ اکټیویټي، چیک ان لایو ویډیو، بیک ګراوند کلر، کیمرا ایټسټرا. دا پرېږدئ. دلته تاسو ته د رایټ سایډ باندې ښکاري میسیجز اپشن دی، بیا پکې د سرچ اپشن دی، او بیا دا پلس دی. دا پلس هم د پوسټ وغیره دپاره دی. نو تاسو به د سرچ اپشن ته چې کله لاړ شئ، دا سرچ ما کلیک کړو، دلته اوس تاسو ته راځي آسک میټا AI. ته په اوس څه قسم کار کول غواړي، مطلب ایکسپلین هاو AI ورک، دغه کول غواړي، پلان ان اپیک پایک ټور، خپل یو ټور پلان کول غواړي، د یو میک یا پی سی باره کې معلومات کول غواړي، ایکسرسایز باره کې، هاو ډو آی ګیټ گلاس سکین وغیره وغیره. لیټ سپوز دا هاو ټو والا اپشن زه کلیک کوم. اوس دا ماته دلته یو نوې انټرفیس کولاو شو، یو نوې میسنجر کولاو شو. دې میسنجر کې زه اوس پوښتنه کوم، لازم نه ده چې دغه څنګه کوم اپشن چې ما وو په دغه کې دې پوښتنه وکړم. زه لیټ سپوز پوښتنه کوم چې ټاپ 10 فیکټس، لیټ سپوز زه د مثال په تور ویم اباوت پښتو یا دیر لویر یا مردان یا سوات. دا ته کار اساني، لکه لس فیکټس ستا پکار دي، لس حقایق ستا پکار دي. نو ما ورته ولیکل، اوس په دې ما سره میټا AI لګیا دی، وید دغه د دې د ژبې د خپل نوم دی، د خپل پروګرام دی، نو دې لګیا دی بیک ګراوند کې اوس کار کوي، او ډیر زر به ماته د پښتو متعلق 1 2 3 4 5 6 7 8 دا لس اپشن به راکړي چې دا 40مه غټه ژبه ده، او دا 35 million people primarily Afghanistan and Pakistan but also in Iran, Tajikistan, the United Arab Emirates and the United Kingdom. Pashto is one of the two official languages of Afghanistan and the others being Dari وغیره وغیره. تاسو څنګه عام طور منګه کو. مثلا تاسو ویلی شئ چې tell me about, okay let me check, tell me about څه ویلی شم، فلم دهقان، let's suppose د دهقان فلم متعلق ماته ووایه. نو دا اوس لګیا دی بیک ګراوند کې سکرولینګ کوي یا سکریپینګ کوي، مواد راغونډوي او تا ته ارګنایز کوي. تا ته به د دهقان فلم متعلق ووایي چې دا په 1974 کې یوسف بټي پروډیوس کړی وغیره وغیره. د پښتو یو فلم دی دهقان، نو دا مې ورکړ. لیټ سپوز زه مخکې ځم او دا ګورم چې د پښتو د فلمونو سره بدر منیر رایاد شو، نو زه بدر منیر ورکوم چې ماته دې متعلق ووایه. بیا د بدر منیر متعلق ماته یو بلاګ ولیکه، ماته یو بلاګ پوسټ ولیکه. نو دا بیا ماته وایي چې 36 کې پیدا شوی، 12 کې وفات شوی، د رناون پاکستاني فلم پروډیوسر، ډایرکټر، سکرین رایټر، وټ ایور دا چې دغه متعلق دي. ځینې سونه بیا غلط هم کیدای شي، ځینې سم هم کیدای شي، خو تاسو په دې باندې خپل کار اسانولی شي. او بیا تاسو دا دلته یو خپل کریکټر دله ورکولی شي چې بیهیو لایک you like a teacher, you like a coach, or suppose me like a learner, like a student, like تاسو چې څه قسم کار هم غواړئ، نو هغه څنګه چې نور چیټ جی پی ټي او دا څیزونه کولی شي، نو دا هم تاسو له کولی شي. تبه لرم چې پرامپټس کمانډز هغه خو تاسو خپل ذهنیت سره او خپل کار حساب سره بیا ورکوئ، نه چې زه څنګه ورکوم یا زما خپل ضرورتونه دي. مطلب زه څیزونه کې انټرسټ یم. لیټ سپوز زه یو اخري اپشن کوم، tell me about a book, tell me about a book 1984. دا یو فلم دی، هغه ما ورکړم. دا اوس لګیا دی، فلم نه کتاب دی، هغه ما ورکړو دی، اوس بیک ګراوند کې لګیا دی. دا جورج اوویل پبلش 1949 کې پبلش شوی دی وغیره وغیره. دا اطلاعات د بینګ راغونډ کړو، مختصر غوندې انفو ماته راکړه. دغسې که زه د یو شخصیت باره کې غواړم، مطلب زه ویم رحمان بابا،
زه لوکلایز کوم ځکه چې ملګرو ته پته ولګي چې دا لازمه نه ده چې ډېر سفیسټیکیټډ غوندې ټاپکس او داسې لوکل سیزونه هم تاسو ته ستا او زما د دلچسپۍ سیزونه ما او تا ته ډېر په اسانه سره مخې ته راوړی شي. نو وګورئ ګیر چاپېره دا ډېر ښه په ای آی کې لګیا دي، مقابله کوي ملکونه، هیوادونه، کمپنیانې او مشرق او مغرب، او دا د انسانانو لپاره بیا د ده باره کې ته دا نورم الابوریشن غواړي یا پراپرلی ارګنایز کول غواړي یا نور سمرایز کول غواړي یا د خپل ضرورت مطابق ته نور کنسایز کول غواړي یا سټرکچر ورکول غواړي، نو یو کین ډو اټ. نو تمه ده چې ملګرو سره به شریکوي. ما سمیع الله خاطر ته اجازه راکړئ. کورم ودان.